ښه خو دله یو ځل خبره خلاص که اوس د سید ولی شاه نه تپوس کوئ چې واده به کله وي دې ته مه کوئ هغه ته اوس تیار شه او 300 تولې جوړې که یوازې 300 تولې نه دي که نه 3 ورسره بنګلې دي 3 ګاډي دي 10 لک روپۍ 10 لک میاشت روپۍ میاشت نو خو چغې جوړې کړي دي چې بس د سره دې پاتې شوي او ورسه تیار دي او داسې دي او څه شته نه دا خو د خولې خبرې نه دي چې خلک یې په خوله باندې وکړي او چغې وباسي سیریس خبره ده ګوره چې هغه سره څوک هم دي مخکې هم پوهېږي چې دا د نه پوره کېدو هغه ډیمانډ دی بیا هم دا قمقلان ټول خلک وایي واده به کوي او دا خو د چاندو سیزم نه دی که په چاندو راټوله کوي څونه به راټوله کوي ځه نه دوره څوک ګزګار نه دي چې 300 تولې او 10 لک روپۍ میاشت ډېر ورته چې دا څونه خلک وایي چې 15 تولې زما د طرفه 10 تولې زما د طرفه په دې پاکستان کې څونه بېوسه خلک دی په دې پاکستان کې څومره بېوسه خلک دی چې دغه پیسې دغه بېوسو خلکو له ولېږي که نه زه خپله سوشل ورک کوم زه دونه بېوسه خلک اینم چې ماله بیا د شپې خوب نه راځي زه دونه خفه شمه لکه زه حیرانه یم دې خلکو ته چې په پاکستان کې دونه روزګار د چا نشته څومره غریبانان خلک دی که دغه پیسې تاسو دغه غریبانانو له چېرته ولېږلې د هغو به پې د یو ټیم رزق وشي د هغو به پې ژوند جوړ شي نه غریب ته چرته ورکوي ګوره نن سبا چې دی زیات تر ډونیشن نه دی خلک نوم دپاره کوي چې مطلب یا کیمره لګېدلې وي یا ډېر خلک ناست وي یا ټي وي وي چې مطلب دی وایي چې څه ورکړو چې زموږ مطلب خلک ووایي چې پلانکي کس دومره کومک یا امداد یا هیلپ وکړو خو چې کوم ځای کې لکه څنګه په اسلام کې ویلی شوي چې داسې ته خپل امداد دغه ورکړه چې بل لاس ته هم خبر نشي صحیح ده نو داسې خو څوک نه کوي بل دغه رور چې یو ښځه کړې ده که نه د 7 کالو نه د ده په نوم ناسته ده پکار دی چې دله یې دا پیسې راټولې کړی وی چې هغه یې په کور کړی وی پاکستان ته تللی وی چېرته د هغې سره یې واده کړی وی نو چې خبره زما راله نو هر یو ورته وایي زما د طرفه 600 تولې دا اوس د منلو خبره ده دم څوک وام نو خلک وله وایي نو هسې وله خوله خوږی نو زه هم بار بار دا چغې وباسمه چې دا د خولې خبرې نه دي دا او ما وله 20 ورځې ټایم ورکړی دی 2 ورځې پکې وشوې که نه دا ټول وصاله منافقتوب مه کوه ګوره منافقتوب نه دی هغې وله ویلي 300 تولې کالی وله ویلی دی او څو بنګلې 3 بنګلې ګاډې 10 لکه میاشه برابر دي کی زه به دومره وکړم زه به وله سپین نه هلته لاړ شم دی د سعودي عرب کې برابر کې د نور طرف نه به زه لکه د برادر په ځای به زه لاړ شم هر څه دې مخامخ کېدي ستا ما مرسه دې دغه کي نو صحیح ده ولې نه دومره قرباني به دا ورکي او نوره ماله پته ده د نیم نه زیات نه ځوم چې دا ټول به یې دله ډونیټ کړی په خپل لاس پې وویشي زه د دې نه خبر یم خو تیار کوه کمال نور او څو ورځې پاتې شوې 10 ورځې دې وله ویلې وي 18 ورځې پاتې شوې 18 صحیح ده مسټر خان د غریبانانو خلکو هیلپ وکړه مسټر افریدي یو وایي زه به د خپل وس مطابق هیلپ وکړم دا دی وایي بله ورځ په ټویټر باندې ماته یو کیس رالو که نه لکه هغه هلک ماته دومره دغه وکړو چې وایي په لاهور کې مې وایي سسټر وایي ایډمټ ته او څه 4 لک روپۍ کمې وي وایي لکه مونږ هر څه خرڅ هم کړل دغه نو مطلب ما خو چې خپل طرف نه څه کولی شل هغه وکړل هغې نه علاوه ما 2-3 ملګرو له سینډ کړل او ټویټ مې موله ورکړو یاره د هغه ټویټ ښه ډېرو کسانو شیر کړو دغه کړو چا وله 1 روپۍ مو نه لېږله او هغه جینۍ چې ده د اختر په ورځ وفات شوه
الله دې نو وبخي. سوچ وکړئ که نه او هر څه مطلب پروف میډیکل دغه او ایډرس مو ورکړو هم که څوک ځي هسپتال کې دی هلته دغه دې وکړي جمع دې کړي. ویلکم. سبا یې پلار روان دی وایي تاسو کور له زما کور له نه دی را روان ما چې بیلته په دیر کې کم درخواست ورکړی دی که نه جیل ته روان دی ایو وایي برابر کړي سید ولی شاه هم بس هغه پرون ورسره مطلب کال د زه تللی وم نو چې څوک ورته وایي د ده به هم پته ولګي هر څه دی برابر کړي 18 ورځې ورسره دي نو بس واده دی خو د نکاح ثواب کار دی وصاله بیا به د خپلې خبرې نه تښتي نه بیا به ماته دین په دنیا خور وایي دا هم ده چې تا ورته اوس لکه صرف دا ټول خلک پکې وایي واده کوئ خو چې هر څه برابر نه کړل نو بس بیا سید ولی شاه له هم پکار دي چې اخلاقي طور باندې خاموش او خور پکار دی او بیا دې خلکو لم پکار ده چې بیا د هغه نه تپوس وکړي دا اوس چې ما ته څونه کسان ناست دي که نه دا ټول صرف دې خبرې ته ناست دي 3000 کسان تاسو ټول بیا ورشئ په هغه پسې ورته هغه چغې چې دې ویستې هغه خبرې ما وله 20 ورځې ټایم هغه سهار ټایم کې لایو راغلی و دا چغې ویستې چې دې ته به مرۍ ته زه پړی واچوم او پانسي به یې کم او مړه به یې کم او دا چل به وکم هغه چل به وکم دا قصې شروع کړې وې نو د دې دمکیانو نه ښه دا ده چې خپل ډیمانډ پوره که او که پوره دې نه کو نو بیا به ما نه ګیله نه کوئ بیا به غلی کښېنئ زما نه صحیح خبره ده بالکل دی خو بس زیاتر کسان پکې چې څومره ناست دي خو ګپ شپ له بس دی ګپ شپ اوري او خاندي یو خندا غونډه دي شروع کړې ده که نه دا ما ته هغه ګفټینګ نه کوي دلته یو کس دی د هغه ډي پي ولګوي او دلته ګفټینګ شروع کړي نو دا ټول خلک وایي دا هغه دی زاهد همدانه بس چې 20 ورځې پوره شي نو بیا دې ما ته دین په دنیا خور ووایي بیا دې دا چغې نه وباسي او که بیا هم دا چغې ویستې او تاسو وله سپورټ کوو نو دا به تاسو ناجایزه کوئ نو بس موږ شیرزاد لم زه ولې وتښتم خلک ما ته وایي تښتم نو زه ولې وتښتم ډیمانډ دې پوره کړي بیا یې مو ویه تاسو ټول نه سکرین ریکارډینګ هم ته وکوئ وی چې 300 تورې دې برابر کړي خو داسې هم نه چې په چاندو یو توله دې د یو نه راولي یو دې بل نه راولي یو توله بل نه و چانده و په سعودي عرب کې وله چاندي شروع کړي په پاکستان کې دې ته خو بیا واده نه وایي دې ته خو چې دی خیرات وایي او که نه بیا به ورته ټول عمر که ماله نه که بله هم داسې واده کړي که نه هغه جنۍ ته به هم بیا ټول عمر خلک دا پیغور کوي چې دا خو خیرات معنې ته راویستې وې یوازې وله شیرزاد ویلي خو ولې شیرزاد خو هم مطلب خو نور هم د دنیا ډېر کارونه کوي خلکو سره ګوره هیلپ شیرزاد به وله زه 600 تولې ورته ویلي دي هغه به وله وکړي که نه نو دا نور دا بنګلې به وله څوک کوي دا ګاډي به وله څوک کوي دا نور دا 10 لکه روپۍ میاشت به وله څوک کوي څوک دونه قمقلان نه دي چې چا دپاره دونه کوي صحیح خبره ده دا ورشئ چېرته غریبانانو لی ورکئ د چا به د ډېرو خلکو پې کورونه آباد شي بالکل لیجنډ هلکه ما ته وایي وصاله منافقتوب مه کوه زه سید ولی شاه سره هم ناست وم دې سره هم ناست وم زما پکې څه کار نشته خو دې ورته ویلي ستاسو ټولو مخامخ 20 ورځې ټایم یې ورکړی دی او دا څیزونه وکړه هغه وایي چې ټیک ده نو اوس دې برابر کړي واده دې وکړي دا خو د ثواب خبره ده
نکاح به وشي مونږ به پکې دوره کولی شو چې زه مونږ به پکې شامل شو دلته نه به ټیکټ والو لاړ به شو واده ته مو خو لکه زه دا وایم چې ډرامې دې ترې نه جوړوي دا ګوره دا تور سرې ده 2-3 کاله وشولو مخکې ما سید ولی شاه سره لومړنۍ ویډیو انټرویو چې کړې وه چې هلکه چې مطلب تا ته یو څیز چې جینۍ درته وایي چې انکار یې درله کړی چې زه یې نه کوم یا ته هسې لګیا یې فضول لغه نو بس بیا چپ کښېنه خو نه معامله روانه ده کله پکې څوک راودانګي کله څوک نو چې اوس ور دې شرط دی خیر نو چې دا یې پوره نه کړو بس د هغې نه بعد هغه له څه پکار دي چپ او چې پوره یې کړو نو بس صحیح ده دا هم پوښتنه ده دا په خپله خبره ولاړه ده که چېرې دله دا نوره دا یې دله پوره کړو نو واده خو به ورسره بیا کې اول دې ډیمانډ پوره کړي بیا کوئ که په جرګه کښېنه په جرګه ورسره هم کښېنمه چې څه وایي بیا کوم په ډیمانډ دې پوره کړي بس چې پوره یې کړي نو بس خامخا اوبه کړي واده چې دې ډیمانډ پوره کړي نو د دی د انشاءالله دومره مې امید ده چې دا نوره له هر څه پوره کړي نو یو 100 کسانو ته به نوره د خپله طرف نه به وله ودونه وکړي چې دا دومره هر څه دې ته میلاو شي